همت صاحب ماښام یې په نکروزو باندې سرکه ککرۍ قربانې سم دا توره وچه کلکه ککرۍ ټوله ورځ پکښې اخته یې نه پاکېږي دا اوس پزه د معنا کګوخانه ده که د بانډار څخه په غلا وتلې وازونو سوارتو کم دستي راځمه چیغې مه وهئ د ښځو یو الفاظ دی خاورې وخوري د بډک د پلار روژه ده جان محمد زه چې وم په توس کې ناست ښکاري یخني په وربوزانو کې ناستې ځینې خلک په توسانو کې ښکاري یخني په وربوزانو کې ناستې ځینې خلک په توسانو کې پښه یې پر دا بله راړولې ده غوا یې لکړې په ګلانو کې او ښاغلي عبدالاحد بینوا صاحب ته هم ښه راغلاست وایو ټولو میلمنو ته ټکور صاحب هدایه ګز دایه میدان ولا که هیڅ لاوکې ما ته معلوم دی ستا ایمان ولا که هیڅ لاوکې مسلماني او ملنګي په زړه کې پټه ساته تا ولې غټ کړل وریښتیان ولا که هیڅ لاوکې سخته یې مات کړلې د بیا راتلو کوښښ ونه کې توبه توبه افغانستان ولا که هیڅ لاوکې شیطان ستړی به سي مخ به دې تر دې لا تور سي په پاک مؤمن او مسلمان ولا که هیڅ لاوکې غرور یې نه ګټي لاله یې خپل اخلاق دې سم که چې در سره نه وي یاران ولا که هیڅ لاوکې ذهین صاحب داسې کار وکه ولسمله چې الله راضي سي صرف په نامه د اغا جان ولا که هیڅ لاوکې دا هره ورځ چې سودایي راځمه ستاسو وکلې ته ناکي راځمه که د بانډار څخه په غلا وتلې وازونو سوارتو کم دستي راځمه که د بانډار څخه په غلا وتلې وازونو سوارتو کم دستي راځمه نن به دې پرېږدم خو خبره واوره سبا نه بل سبا جنګي راځمه ارمان صاحب که مې واده وکئ دا یاد وساتئ کوم خو سر ته پایکشي راځمه ته زما نایه راولاړه سولې زه نو مثال ستا په لمسي راځمه نجات مال صاحب ته زما نایه راولاړه سولې زه نو مثال ستا په لمسي راځمه ته پورنر راولای نو مینې ته زه ولسمل پر سیونټي راځمه اوس دې ولم په بغل کې را سره ده ته یې نه وینې هلکه توپنچه د ټوله ورځ پکښې اخته یې نه پاکېږي دا اوس پزه د معنا کګوخانه ده ټوله ورځ پکښې اخته یې نه پاکېږي دا اوس پزه د معنا کګوخانه ده چیغې مه وهئ د ښځو یو الفاظ دی خاورې وخوري د بډک د پلار روژه ده چیغې مه وهئ د ښځو یو الفاظ دی خاورې وخوري د بډک د پلار روژه د هر جومات ته په ټیلو راولاړېږي خوښ مې نه سوې یاره غوټه دې درنه ده څنګه وغواړي خپل حق محترمینو واسطه ده د غریب پر خوله پرته ده لړمان د یار په سترګو کې تاویږي چرموښکۍ د ولسمل پر سر بیداره ټکور صاحب زما سودا وه چې سفر وکم کابل ته په ټیله یارانو راویستم زابل ته اوس یې ګوره د ښکنځلو وزربې ته یو نازوانه خاشه وروړله نیزل ته اوس یې ګوره د ښکنځلو وزربې ته یو نازوانه خاشه وروړله نیزل ته اجګران اخښی وساوړي و سیاست ته لنګوټه یې قرار کښېښول بغل ته اجګران اخښی وساوړي و سیاست ته لنګوټه یې قرار کښېښول بغل ته پر تندي یې لاس راتېر کړئ سوغ یې وکئ په هنداره کې یې وکتل وربل ته که ته راغلې ما دې قرآن که راسه تېر سې که زه ناست وم یا ولاړم کرول ته ذهین صاحب که ته راغلې ما دې قرآن که راسه تېر سې که زه ناست وم یا ولاړم کرول ته همت صاحب چیرې ټک دې ونه کوي د هغسې راولاړ چې ته هم لس ورځې خزاوې وشاول هلته بل یې ما دغه صوفي چیرې دغه دی هلته ناست دی ټک دې ونه کوي د هغسې راولاړ چې ته هم لس ورځې خزاوې وشاول ته مشکل نه لري هلکه ولسمله چې چکچکه دې ونه سوله غزل ته بالا خلاص همت صاحب ماښام یې په نکروزو باندې سرکه ککرۍ قربانې سم دا توره وچه کلکه ککرۍ ماښام یې په نکروزو باندې سرکه ککرۍ قربانې سم دا توره وچه کلکه ککرۍ بانډار سیاست ته واوښتی په ځای کې دې بیده سه نظیر احمد چیرې دی
بانډار سیاست ته واوښتی په ځای کې دې بیده نو ولې دې نیولې یاره شکه ککرۍ یوه ذره د عقل پکښې نسته عجب شی تر څټه دې د پلوړو څخه ډکه ککرۍ یوه ذره د عقل پکښې نسته عجب شی تر څټه دې د پلوړو څخه ډکه ککرۍ دیدار به دې د سپین تندي په توره شپه کې وکړي تل وړ څه پر دیوال باندې ښکاره که ککرۍ راغلی ولسمل به شین کټۍ در څخه جوړ کړي ولاړ څه په اوبو باندې لنډه که ککرۍ له توجه څخه مننه